السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو په خپل موبایل هم په خپل کور کې سیم کارت رجسټر کړو ملګرو. یعنې له یو خوا ملګرو زموږ مصرف هم بچت شوی وي 200-300 افغانۍ 250 او وخت مو هم بې ځایه نه مصرفېږي ملګرو. ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو. د ویډیو د شریکېدو مخکې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یو یا زموږ په چینل کې نوي یاست نو زموږ د ټکنیکل پښتو زده کړې چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ، هغه د کوم بیل آیکن آپشن سره چې هم پر ووهئ زموږ هر نوی ویډیو ستاسو پورې اول در ورسېږي ملګرو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم ملګرو. نو تاسو ملګرو خپل واتساپ ته راشئ. د دې نمبر ما تاسو ته د ویډیو په سکرین باندې ایښی دی، تاسو له هغې څخه کاپي کولی شئ ملګرو او خپل موبایل کې سیو کولی شئ. ملګرو هغه نمبر به تاسو ووایي پکې. نو د دې شرطونه درې شرطونه لري ملګرو. دا لومړی به ورته ملګرو تاسو خپل تصویري عکس واستوئ ملګرو. په دوهم وار ملګرو تاسو خپل د تصویري عکس مخکینی سکرین عکس به ورته واستوئ ملګرو، یعنې تصویري د مخ عکس به تاسو ورته واستوئ. د درېیم وار کې ملګرو تاسو خپل د هغه موبایل شمېره ورته واستوئ چې کوم تاسو غواړئ چې رجسټر یې کړئ ملګرو. نو یو څو منټه بعد ملګرو تاسو ته خپل میسج راشي، ستاسو سیم کارت بالکل په فري ډول موب ډول رجسټر شو ملګرو. نو ډېره خوندوره طریقه به که بیا هم تاسو ته کوم تاسو ته مشکل وکړم نو زموږ واتساپ نمبر تاسو په ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ، له هغې څخه ما ته میسج کولی شئ. کوم مشکل تاسو ته پېښ شو نو دا زموږ نننۍ ویډیو چې ما تاسو لپاره د ټکنیکل پښتو زده کړې چینل لخوا در وړاندې کړه. تر بلې ویډیو تاسو ته حاضرېږم. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه، خدای په امان.